السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم بطولنا اول د اعظام ورسان ولستا خلقتا آفرین یہی شاباشائی یہی چپتیر دے جنگ پاوال سر سے ہوں دغه جنگي په خلاف تو شروعات کړي وي او نن د خپل تاریخ بیا ورته راټول شوی محترم په سټیج باندې نن ډېرې د مطلب کیسې وشولې تقریبا د دې جنگ هر اړخ ته هر طرف ته اشاره هم شول او مواضح الفاظ بیان هم شول او آخري دغه خوري وړې بچي چې کله سپینا کی کات وویو یم زړه ته اطمینان ورسېده چې اوس د ډېرې تقریري نه وخت ختم شوی دی په ورتاګ وخت دی چې پوهېږ شي قومونه هم باشعور شوي دي او هم باجرأته شوي دي نو لهذا د دغې زوی نه په دواړي کې خولې باندې یو غټ اعلان ورته کړي چې شکست مقدر دی او درې ماتې راونیي شکست مقدر دی تو په 2001-2003 نه بعد دا قوم په داسې حالات کې ګیر کړو چې هغه په کسانو پوه شوی هغې مختلف شکلونه زیر نوي کتلي د هغې شکلونه پر سر کیمې منصوبې دي هغه ته فکر نه وویل نن 100 کاله جنګ والی دی دا قوم نن په 100 کاله نه بعد دا سپینږیري دا ځوانون پرېږده د دغه خورې د 15 شپېته کاله یوې بچې خپل پیغام در ورسوه شعور یې درته وشي دړکه یې تېر کړه عزم یې درته وشي جرأت یې درته وشي چې په دا خوره باندې میز نور د تو پالیسۍ نه برداشت کوي بلکې نن خو دا خبره کېږي چې د تو پالیسۍ نه برداشت کوي خو که په دا کیسه ته نه شوې مانې بیا دوه نه برداشت کوي بیا یو د پالیسۍ نه خپل ټول سامان په چت وړي محترمې تقریبا د جنګ په هر اړخ خبره شوې ده زه یو طرف ته خالي درېم اصل کښې د چین او د امریکې په منځ کې دلته یو کړکېچ روان دی د هغې د پوره پاکستان یو کاروبار ته ځون ځخوي یو کاروبار ته یې ترتیب جوړ کړی دی یو سیپیک جوړېږي د امریکې خواست نه دی د چین خواست دی چې تېروی په جدي دنیا کښې اټمي قوتونه ډایرکټ جنګ نه سره کړو نه یې څوک ډایرکټ جنګ ته سره پرېږدي پراکسي جنګ نوم ورلېدلی وي پراکسي جنګ معنا دا ده چې خوره د بل خلق د بل مفادات یې تو نو خپل مفادات د جنګ مفادات په پردۍ خوره او په پردي خلق باندې پوره کوي لهذا وشو دلته بیا د جرنلون پنځه ریاله سړي جوړ کړي چین ته ووایي چې ریپیر وکړه چې درته مړی کړه امریکا ته ووایي چې ریپیر وکړه چې درته جوړې کړه د دغو په منځ کې بیا په 100 کلونه بعد میر د غم دار د عشق سره ګرځېږي او دغو ځون ته جزیرې واخیستې وي دغو ځون ته کاروبار جوړ کړی وي نو قوم د ویښو سي بیا دا حالات ته چې کوم تېر شول نه یوازې هغه حالات ته ویښته یوري بلکې د تېرې حالات ته یې صبحه په هېڅ صورت نه در پرېږدي او هغې سره روکوي تل یا د نوي حالات خبره کوي محترمې زه د دغې یوه کیسه مې وکړه د دلیل درته پېښ کوم د 100 کاله جنګ لګیا دی څوک یې وارن ټیرر دهشتګردي ټیرریزم دا ټکي عمر اورېدلي وي چې امریکا یې کي یورپ یې کي
خو زه یوه پوښتنه د دغه خلکو نه کوم یورپ امریکا پرېږده چې دا خلک هم پرې وي که امریکا او یورپ په رښتیا د دهشتګردۍ خلاف وي بیا شل کله تر ټولو زیاتې ډالر اسلحه او اخلاقي حمایت د هغه تغییرونه ویلې کوو چې چا د دهشتګردي جوړوله آیا دی خلاف دي نه ښکارېږي چې دی دغه خلاف دي ځکه چې هغه خپل بیانونه وکړل خپل کتابونه یې ولیکل خپل پریس کنفرنسونه یې وکړل په میډیا راغله چې دهشتګرد مې جوړ کړي دي بیا هم امریکا او یورپ دی درته ډالر هم ورکول دی درته اصلي هم ورکولې او د اقوام متحده غوندې زوی یې ورکړی و چې خپل اخلاقي پوزیشن پکښې وساتي نو محترمې چې نه د فوج نه یې راسته نه د پارلمنټ نه یې راسته نه د دنیا نه یې راسته بیا در پورته څه دي هغه زوی درته وښایو دا قوم د خپل طاقت نه نه دی خبر کاشکې پښتون قوم د خپل قوت نه خبر وای کاشکې بیا ووایه چې پښتون قوم د خپل قوت نه خبر وای دربوره چې کاشکې پښتون قوم د خپل قوت نه خبر وای د ده د خورې په طرف باندې چا په د مزدوره سترګې ورکتلې نه وای کړی د خپل قوت نه خبر وای میز که د یوه بل دشمنان نه وای میز که یو بل نه یو بل سره برداشت کړی وای چیرې میز که د یوه بل کسان د یو هم په کارونه سره هوش نیولی وای میز که په یوه بل کې د بد نیتۍ الزامونه نه وای لګولي میز که یو بل هم پوه شوي وای دا خوره چې دهشتګردي وړې خبرې دي په دا خوره باندې چې چا اختیار درته کېدلی شو ته یو مزدیک قوم یې پښتینه ته یو تاریخي قوم یې ته یو اصلي قوم یې ته یو نسلي قوم یې ته د غلامۍ نه قابل د یو ویش تاریخ لرې ته یو عظمت لرې مه منه دا غلامي او دا غلامي په دا بې اتفاقي په دا بې شعوري په دا جاهلیت باندې په موږ زیاته مسلط کېږي یو ویشتمه صدیق چې موږ هغه قوم پوته شولي چې ورور خپل ورور ویږدي په یو ویشتمه صدیق چې موږ بې علمه پوته شولي په یو ویشتمه صدیق چې موږ بېروزګاره پوته شولي دنیا لږې راباندې وایي دنیا صندوقونه راباندې کي خپلې پالیسۍ خپلې ترخې پالیسۍ خپلې تورې پالیسۍ داسې چلوي په دا خونه چې څوک چې هغه کېږي چې دا قوم ورچک شي یو ور د خپله مټي نه زور ورته وښایه یو ور ورته ټول شه په یوه دوی ځواب ورکړه یو ور د دغې جهل او د تفرق نه ووځه بیا متر شه چې زه ګارنټي درکړه چې توله په ټول عمر څوک څه نشي ویلی نو لهذا اتفاق اتحاد وکړي د سوات خلکو د سوات په خلک باندې مسله راغله آفرین د سوات خلک ته چې زر کې ووتو